سلامونه دوستانو. اکثر ملګري پوښتنه یم چې د بزنس پلان یا سوداګریز پلان او همدارنګه د کاروبار د پلان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. نن دقیق په همدغه موضوع غږیږم. دوستانو د کاروبار د پیلولو لپاره دوه موضوعات بیخي ډېر زیات مهم دي. لومړی ستاسو کاري فکر دی چې تاسو کاري فکر باید ولرئ. دوهم د کاري فکر د تطبیق لپاره د عملي کېدا لپاره تاسو بزنس پلان یا هم د کاروبار د پلان لپاره ضرورت لري چې دا ډېر زیات مهم دی. ګورئ دوستانو په افغانستان کې بدبختانه په دې تېرو څو کلونو کې 85 الا 90% واړه شرکتونه له منځه تللي دي. د سټارټ اپس چې دي ناکامیږي. د ناکامېدو علت همدغه ده چې دوی خپل د فکر لپاره پلان نه لري، بزنس پلان نه جوړوي، په خپل سر راځي مارکیټ ته داخليږي. همدغه دلیل ده چې دوی ناکامېږي. دغه نن پرون ورځ دغه تېره هفته د اکثرو دوستانو سره چې زما ملاقات شوی، دوی په خپل کاروبار کې ځکه ناکام و چې دوی بزنس پلان نه درلود. پوښتنه کوم چې بزنس پلان لرئ وای نه لرو. پوښتنه کوم چې ستاسو رقیب سیال په مارکیټ کې څوک دی نه پیژني. پوښتنه کوم چې تاسو د بازار موندنې لپاره کوم پلان جوړ کړو دوی پلان نه لري. پوښتنه کوم چې تاسو پیرودونکي یا کلاینټ څوک دي دوی نه پیژني. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ دا ټول وپیژنئ نو تاسو باید ځان ته بزنس پلان جوړ کړئ. بزنس پلان ته په ځینو برخو کې لایف پلان هم وایي. د بزنس پلان د جوړولو لپاره اووه موارد ډېر زیات مهم دي چې تاسو ته زه وړاندې کوم. که چیرې دغه اووه موارد تاسو په نظر کې ونیسئ تاسو کولی شئ چې فوق العاده یو قوي بزنس پلان جوړ کړئ. په بزنس پلان کې لومړی برخه چې د ایگزیکټیو سمری دی، یعنی تاسو د کاروبار شرحه، اجرایوي شرحه چې تاسو دا کاروبار ولې پیلوئ، څنګه پیلوئ، ضرورت څه دی، څنګه پرمخ وړئ، دا مکمل مفصل معلومات په ایگزیکټیو سمری کې تاسو وړاندې کوئ. دوهم ستاسو د پانګونې مخینه ده یا ستاسو بزنس هسټري دی. آیا په همدغه برخه کې تاسو پخوا کار کړی، تجربه لرئ، په دغه برخه کې تاسو ځای په ځای کوئ. که چیرې تجربه نه لرئ او دا کاروبار نوی پیلوئ دلایل ولیکئ. دغه وړتیا تاسو کې شته چې دغه کاروبار پرمخ یوسئ. په دغه بزنس هسټري کې تاسو مکمل د ځان په اړه او همدارنګه دغه د کاروبار په اړه لږ معلومات وړاندې کوئ. دریمه برخه ستاسو تولیدات او یا هم خدمات دي. دوستانو ټول کارونه چې تاسو په نړۍ کې ګورئ دغه دوه برخې لري، یا به خدمات وي او یا هم به تولیدات وي. ستاسو کاروبار کوم دی؟ خدمات دی. خدماتي کاروبار لکه تاسو چیرته انسټیټیوټ جوړوئ، کورس جوړوئ، همدارنګه تاسو یو پوهنتون جوړوئ، دغه ترڅنګ مثلا تاسو صحي مراکز جوړوئ. دا ټول خدماتي کارونه دي. او تولیدي برخه هغه ده مثلا تاسو موبایل تولیدوئ، تاسو لپټاپ تولیدوئ، تاسو کامره تولیدوئ. دغه تولیدي برخه دي، یعنی فابریکه تاسو لګوئ، دا په تولیدي برخه کې راځي. په دغه دریمه برخه کې تاسو مکمل او منظم معلومات وړاندې کوئ چې خلک ولې ستاسو تولیدات یا هم خدمات وکاروي، ولې د نورو ونه کاروي، تاسو کوم ځانګړتیاوې لرئ، دغه معلومات په همدغه برخه کې تاسو وړاندې کوئ. څلورم مارکیټینګ یا بازار موندنه ده. اکثر شرکتونه چې ناکامیږي دلیل دا وي چې دوی په سمه توګه مارکیټینګ نه کوي، بازار موندنه نه کوي. دوی خپل رقیبان نه پیژني، د رقیبانو قوت او ضعف ټکي نه پیژني. دوی سره دغه معلومات نه وي چې خلک ولې د نورو توکو په ځای د دوی توکي وکاروي. یعنی تاسو کله چې مارکیټینګ برخې ته راځئ دغه باید مشخص کړئ، خپل رقیب وپېژنئ، دغه ترڅنګ ولې ستاسو توکي یا خدمات د نورو په نسبت متفاوت دی. دغه ترڅنګ تاسو باید د کومو چینلونو کار واخلئ تر څو خپل ټارګټ آډینس ته ځان ورسوئ. ګورئ موږ دوه رقمه بازار موندنه لرو. یو هغه وړیا بازار موندنه ده چې فری اف کاست ورته ویل کېږي، لکه د سوشل میډیا د خبرو د مطبوعاتي اعلامیو په واسطه تاسو خپل غږ خلکو ته رسوئ. بل پیډ پروموشن دی چې په هغه کې تاسو باید پیسې ولګوئ، مصرف باید وکړئ، لکه ټي وي اډورټایزمنټ، یعنې په تلویزیون کې اعلانات ورکوئ، په سوشل میډیا کې تاسو سپانسر کوئ، بیلبوردونه لګوئ. دا ټول برخې باید په همدغه پلان کې تاسو ځای په ځای کړئ. او د مارکیټینګ لپاره باید منظم بجټ مخکې د مخکې نه مشخص کړئ. ګورئ بازار موندنه تاسو لپاره ډېره مهمه ده. دغه سیکشن تاسو ته دا لارښودنه کوي چې ستاسو رقیبان څوک دي، ستاسو جنس ولې متفاوته دی، ولې خلک ستاسو جنس باید وکاروي، تاسو باید څنګه دغه جنس تر خلکو پورې ورسوئ، څنګه بازار موندنه وکړئ. دا ټول خواوې باید په همدغه ځای کې
ځای په ځای شوی وي او تشریح شوی وي. په بازار موندنه کې دا ډیره مهمه ده دوستانو چې تاسو خپل د پیرودونکو عمر، جنسیت، موقعیت، خوښه، انتخاب دغه ټولو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. کله چې معلومات ترلاسه کړئ بیا کولی شئ چې په ښه شکل بازار موندنه وکړئ. پنځمه برخه اپریشن یا هم عملیات دی، یعنې په همدغه برخه کې تاسو د هیواد اصول، مقررات، قوانین په نظر کې نیسئ. د هغه ترڅنګ څنګه باید جواز واخلئ، د کوم ځای نه باید واخلئ، ستاسو جواز څه ډول دی، سکتوري دی، عادي دی، او څومره باید پیمنټ تاسو وکړئ، موقعیت او لوکیشن باید تاسو څنګه وټاکئ. دغه ټول موارد دي چې تاسو د اپریشن په برخه کې په نظر کې نیسئ. یا مثلا کوم کسان ته تاسو ضرورت لرئ، څنګه کسان باید مقرر کړئ، سټرکچر خپل دفتر لپاره باید څنګه تنظیم کړئ، څنګه ډیکوریشن کړئ. دا ټول په اپریشن برخه کې راځي چې تاسو په منظم شکل یو اکشن پلان پکې جوړوئ او دغه اپریشن په برخه کې مکمل معلومات وړاندې کوئ. شپږمه برخه دوستانو مانجمنت او یا هم مدیریت دی. په دغه برخه کې تاسو منظم معلومات وړاندې کوئ چې ستاسو شرکت کوم ډول کارمندانو ته ضرورت لري او د کوم اشخاصو په واسطه رهبري کیږي. بله دا ستاسو شرکت چې دی دا انفرادي شرکت دی، دا شراکت دی، دا سهامي دی او دا په کوم شکل پرمخ وړل کیږي، دغه مانجمنت او سټرکچر په اړه مکمل معلومات وړاندې کوئ. اوومه برخه ستاسو فاینانس او یا هم مالي چارې دي. تاسو دا فکر څنګه تطبیقوي، پیسې د کومه کوي، خپله پکې پانګونه کوي، د بل چا نه قرض اخلئ، د بانک نه اخلئ، یا شراکت په اساس پرمخ وړئ، کوم شریک پیدا کوئ. دا ټول هغه موارد چې تاسو په بزنس پلان کې ځای په ځای کوئ. که چیرې تاسو شریک پیدا کوئ نو د شریک د پیدا کولو لپاره بیا بزنس پلان 100% کې تاسو ته ګټور دی او مفید دی. په نور هیوادونو کې که چیرې تاسو سره بزنس پلان نه وي څوک تاسو سره پانګونه نه کوي. که چیرې تاسو سره بزنس پلان نه وي بانک درته قرضه نه ورکوي. په بزنس پلان کې تاسو باید یو کال تر 15 کالو پورې منظم ټول عواید مصارف وسنجوئ چې څومره پانګونه کیږي، څومره عواید راځي، څومره وخت وروسته دغه کمپنۍ یا شرکت په خپلو خپو درېږي، ستاسو فکس کاست کوم یو دی یا ون ټایم کاست کوم یو دی چې یو ځل مصرف کیږي. تاسو دفتر نیسئ، فرنیچر نیسئ، میز، چوکۍ، د امکانات برابروئ، دا ون ټایم کاست ورته ویل کیږي چې یو ځل مصرف کیږي. ولې نور مصارف دي چې همیشه او هر ورځ مصرف کیږي، لکه تاسو کارمندان مقرروئ، تاسو د برق پیسې ورکوئ، تاسو کرایه ورکوئ. دا ټول هغه مصارف دي چې د رننګ کاست ویل کیږي. دغه موارد باید مخکې د مخکې نه په مالي برخه کې ځای په ځای شوی وي او دا باید دقیق وي چې دغه فکر په کومو پیسو باندې عملي کیږي او دا پیسې باید مشخص شي. بیا هم وایم ستاسو شخصي پیسې دي یا د بانک نه اخلئ او یا هم ځان ته شریک پیدا کوئ چې دا ډیره مهمه ده. بیا هم تاسو هم دوستانو چې کاروبار که پیلوئ د کاروبار د پیل لپاره او پرمختګ لپاره ستاسو بزنس پلان تاسو ته ډیره مهمه ده. که چیرې د بزنس پلان په لیکلو کې مشکلات لرئ تاسو کولی شئ زموږ د همکارانو سره په تماس کې شئ. موږ متخصصین لرو، دغه متخصصین تاسو سره همکاري کوي تر څو تاسو پروفیشنل او آوټسټانډینګ او یا هم ډیر پیاوړی بزنس پلان جوړ کړئ. که چیرې تاسو کوم بله موضوع غواړئ چې دغه په اړه زه ویډیو جوړه کړم نو لطفا په کمنټ کې ولیکئ، زه په هغه موضوع باندې حتما تاسو ته ویډیو جوړوم. دا چې زما یوټیوب چینل تعقیبوئ، په سوشل میډیا کې مې تعقیبوئ، تاسو نه ډیره مننه کوم او زما هدف دا ده چې حد اقل دغه ویډیو د لارې او دغه فعالیتونو د لارې وکولی سم چې افغانستان ته او ځوانانو ته یو څه اندازه خدمت وکړم. په اخر کې یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او غوښتنه کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دغه ویډیو خپل دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا تاسو پورې یو بخښونکي سخت امتحان سپارم. ډیره مننه.